بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی او زه نن تاسو سره د ایچ پی وی ویکسین کوم چې پاکستان کې نن سبا ماشومان جنکو ته په سکول کې شروع شوی دی او پر روان وخت کې به دا په کورونو کې هم دا ویکسین شروع کیږي. د باره کې معلومات در کوم. د خلکو ډیر خدشات او سوالونه دي چې ګنې د دې ویکسین په دې ماشومان باندې پر روان وخت کې غلط اثر وي او دا خبره په ډیر عام ده چې دا ماشومان جنکې به بیا شنډې وي یعنی د دوی به بیا بچی نه کیږي د واده نه پس. نو زما دا ویډیو چې تاسو پوره وګورئ د دې ټولې خبرې به د ساينس د طب د کتاب او د ریسرچ مطابق دا غي پرانا کی وي. خو تاسو کو څه هم کمنټس کوئ یا تاسو څه سوال وي یا څه بدرت کنسل کوئ یا څه فتوا لګوئ نو ویډیو یو ځل پوره وګورئ کې د تاسو د سوال جواب په دې ویډیو کې ملاو شي. نو یاد ساتئ چې دا یو وایرس دی او د هغې نوم دی هیومن پیپیلیوما وایرس کوم ته چې ایچ پی وی وایرس وي او دا ویکسین د دې ایچ پی وی وایرس خلاف دی. نو د ایچ پی وی وایرس د زمانو نه چې څومره هم د طب کتابونه دي کې هومیوپیتیک دي کو الوپیتیک دي چې کوم هم تاسو د صحت کتاب راواخلئ په هغه کې د دې وایرس ذکر شته چې دا وایرس د انسان په وجود کې د نور بیمارو سره کینسر کوي او کینسر یو خو د ډکو میتیازو کینسر په زنانو په نارینو په دوانو کې کوي. بیا د تشو میتیازو کینسر په زنانو په نارینو د دوانو کې کوي. خو د ټول نه زیات چې دا کم کینسر کوي نو هغه سروایکل کینسر دی او د سروایکل کینسر هغه کینسر دی کوم چې په زنانو کې د بچدانۍ د خولې کینسر دی. نو دا یو ډیر ډیډلی او ډیر خطرناک کینسر دی. خو دا کینسر چرته د کېدو نه مخکې د دې تشخیص وشي یعنی د کېدو نه مخکې دا معلوم شي نو بیا خو د علاج کیږي. خو یو ځل دا انسان ته وشي نو دا کینسر بیا لا علاج دی او د دې خاتمه بیا صرف او صرف په مرګ باندې کیږي. په دې وجه په جدید دنیا کې یعنی په ډیولپډ کنټریز کې چې کوم ښه ملکونه دي کوم ملکونه چې د صحت نظام ډیر ټیک ټاک دی په هغه کې هر 3 کاله پس کوم زنانه چې ریپروډکټیو ایج کې وي یعنی د 14 کالونو د 15 کالو پورې وي نو هغه زنانو ته هر 3 کاله پس پیپ سمیر کیږي یعنی په سپیچولا په قشو غشن باندې د غزي ټیشو راوخلی په مایکروسکوپ باندې هغه ګوري چې چیرته د کینسر خدشه پکې نشته دی. دغه شان صرف دا ټیسټ نه کیږي هلته کال په کال سالانه معاینه کیږي په وینه کې غوړ کتل شي یرکان کتل شي بلډ پريشر ټولې معاینې چې څونه ضروری وي چې د وخت نه مخکې معلوم شي دا ټولې کیږي. زموږ خلاص ملک ته چې مریض کی بیماری ال راخکاره شي لکه د مرغه چې صحت نظام داسې دی نه مریضان په خپل کې نه د حکومت د طرفه داسې سیستم شته بیماری ال راخکاره شي د اپریشن په ټیبل باندې یا پریوزي چې بلډ پريشر په ژوند کې په اولین ځل باندې وکتل شي دا خو سیوا دی یا چې د اپریشن لپاره څه ټیسټونه وکړل شي نو یستا خو یرکان دی تاکي خدا مسله راوته ستا خو زړه کمزورې دی د دې نه مخکې هیڅ پروګرام نشته چې مرض معلوم شي. دا ویکسین تر ازم چې ویکسین چاته پکار دی څنګه پکار دی د دې څه نقصانات کېدلی شي او چې دا کم خبرې کم سوالونه دي د دې جوابات تاسو له ټول درکم. دا ویکسین په دنیا کې په 2006 کې شروع شوی دی او دا لګبګ 1.5 ملکونو کې کیږي. په دې کې هغه ملکونه هم شامل دي چې کوم مسلمان ملکونه دي لکه سعودي عرب پکې دی قطر پکې دی ملیشیا پکې دی ترکی پکې دی دغه شان جدید پکې ټول ملکونه دي لکه استرالیا امریکا انګلند کینیډا دا ټول ملکونه په دې کې یو کې دا ټول په دې کې موجود دي. 2006 نه دا ویکسین شروع شوی دی او په دې ډیر تحقیق او ریسرچ شوی دی. د ټول نه غټ تحقیق چې کوم شوی دی هغه 10 کالو پورې چلیدلی دی. د دې دا مطلب دی چې کله دا ویکسین یو ماشوم ته ورکړل شو یا یو ماشوم ته یا یو زنانه ته نو 10 کالو پورې هغه سټډي شو چې بده کې بس مسله یا څه تکلیف د دې ویکسین د وجې خو نه راښکاره کیږي. په هغه کې د چې کوم خدشات زمونږ دي چې ګینه ماشومان به نه کیږي د دې پکې هیڅ ثبوت نه درغلی. البته معمولی وخت د پاره یعنی اغازه د انجکشن خوک شوی پړسیدلې ته براغلی دغه پکې شته دي خو دا څه خدشه پکې بالکل نه معلومه شوی. نو کوم سوچو کو د جرمني تمانچا جرمني کې هم دا ویکسین کیږي هر کال. جرمني تمانچا موږ پښتانه یو 500 روپۍ ګرانه اخلو. د امریکای آیفون جوړ شوی موبایل موږ استعمالو هر دوی د بهر راغلی هر تحقیق د بهر نشوي. تاسو دا کم پیرسټامال د پیناډول ګولۍ خوري کنه د دې تحقیق او جدید هم دا هم د اغوي پیداوار دی. خو ویکسین چې یو نوې شیز دی نو انساني فطرت داسې دی چې نوې شیز ته موږ منلو ته تیار نه یو. د دې په تاسو داسې مثال درکم چې تاسو بیٹک یا اجرت یو نوې سړی راشي نو شروع کې تاسو هغه سره خبرې هم نشي کولی او تاسو غواړئ چې دا سړی لګاو خو چې موږ پلګه پولګو خورورو چې بیا بار هغه راځي او هغه سره تاسو تعلق جوړ شي هغه بیا نوې پاتې نشي هغه بیا تاسو منلو ته په خپل ځای کې پرې خستلو ته تیار شي. د دې ویکسین چاته کول پکار دي کمی ماشومان جنکې چې د 9 کالونو واخله د 14 کالو پورې دي دې ته ځکه پکار دي چې دغه داسې ایج وي چې دوی لا سیکچولی اکټیو نه وي یعنی مطلب د دوی واده نه وي شوی هم بستري نه وي نو په دې کې کو چېرته دا ویکسین وشي نو د ټول نه زیات ښه کار د وایرس خلاف دا په دغه وخت کې کوي. چونکې دا بیماری په پاکستان کې بېشکه کمه ده سروایکل کینسر کم دی خو بیا هم د دې تعداد په کال کې 15,000 نه زیات دی یعنی کال کې د 15,000 نه زیات زنانو ته دا بیماری کیږي. خو څنګه چې تاسو ما وګورئ چې دا ډېر ډیډلی دی یعنی دا مرګ کوي نو په دې 15,000 کې به 4.5 زره زنانه بیا په کال کې دي نه مري هم.
نو په بهر ملک دا کینسر ځکه زیات دی چې د دې کینسر سره تعلق د پولیګیمی سره هم دی. پولیګیمی دې ته وایي چې یو زنانه د مختلف خلکو سره هم بستري کوي. چې زموږ معاشره اسلامي ده او زموږ روایت داسې دي چې زنانه چې کوم خاوند وي بس هغه ټول عمر یو ځای تیر کړي او یو ځای مړ شي، نو د بیمارۍ چې کوم امکان دی هغه کم دی، خو بیا هم 15,000 دی. نو کو دا 15,000 هم ختم شي او کم شي، ګوره موږ د پولیو ویکسین ته هم نه یو تیار. پولیو داسې بیماری ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې صرف په پاکستان او په افغانستان کې پاتې ده. ما په مومند ایجنسی کوم زموږ قبایلي علاقه ده، په هغه کې ما یو کال نوکري کړې ده او په هغه یو کال کې زموږ یو کیس راغلی. زه به تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم. د هغه ماشومه یو کور والا پټه کړې وه د پولیو د ویکسین نه، او بیا هغې ته له بده مرغه د بدقسمتۍ نه پولیو وشوه. چې پولیو ورته وشوه نو هغه ماشومه په دونه تکلیف کې شوه چې زه تاسو ته ویلی شم ټول کور ټول خاندانو سره پریشان شو. او هغه پلار بیا په خپل مرزي یو پیغام ریکارډ کو د خلکو لپاره چې خدای لپاره دا پولیو ویکسین د ماشومانو ته وکړي، ځکه چې کو دا ماشوم ته پولیو وشي نو د ټول عمر معذورتیا ته جوړ شي. تاسو ته په دې ویډیو کې به د ډاکټر فیصل سلطان کوم چې د شوکت خانم هسپتال سی او دی. شوکت خانم تاسو ټول ته پته ده چې موږ ټول غواړو چې کو د چا په خاندان کې په کور کې چاته کینسر وي نو موږ غواړو چې د شوکت خانم هسپتال کې د علاج وشي. دا د هسپتال سی او دی او دا دغه یو څو ټویټس دي چې تاسو یې کتلی شئ چې کوم د ایچ پی وی ویکسین په حق کې دي او دای په کې ویلي دي چې په سالانه سونه دا کینسر زموږ په ملک کې په پاکستان کې خلکو ته کیږي او څنګه ویکسین ضروری دی. دویمه دا چې د دبليو ایچ او کوم چې عالمي اداره صحت ته ورلد هیلث ارګنایزیشن کوم چې په ټوله دنیا کې د صحت متعلق ګایډ لاینز جوړي، هدایات جوړي، د هغې نه د بچاو طریقې ښیي، نو د دبليو ایچ او ممبر هم دی. نو موږ تاسو له پکار دي چې د په خپل نه پوهیږو چې د بل ومنو. د پښتو یو متل دی، یو شابازو چې هغه په خپل نه پوهیدو خو د بل به منله، یو بازو چې په خپل هم پوهیدو او د بل به منله، او یو ټپوسو چې نه خپل پوهیدو او نه د بل منله. نو موږ تاسو له پکار دي چې ځان نه کم از کم دا شاباز جوړ کړو، نه پوهیږو نو چې د بل ومنو، چې د ځان نه ټپوسان جوړ نه کړو چې نه په خپل پوهیږو او نه د بل ومنو. ډېره مننه.